سلامونه دوستانو، زه غواړم تاسو ته د کاپچینو طریقه بغیر له ماشینه په کور کې څه رقم جوړیږي. ډیره اسانه او خوندوره ده. نو ما دلته اوبه جوش کړي دي، زه به راواخلم. دوستانو، شیدې خو پخې شو، تاسو ولیدلې. اوس زړه مې د وانیلا کولی شئ تاسې د چای خوړلو قاشقې څلورمه برخه ډېره کمه ور اچولی شئ، خو زه یې نه استعمالوم نه. او علاوه په دې که چیرې تاسې داسې مکسچر لرئ خو ښه ده، او په دې باندې باید دا شیدې اوس مکس کړمه چې ښه ډېر قف وکړي. او که دا نه لرئ کولی شئ تاسې د سرې شیدې چې ده په یو بوتل کې، شیشه‌ایي بوتل کې واچوئ، چې پاکې او ښه ډېرې وښوروئ چې قف وکړي. مقصد اوس به که چیرې ونیسو یو 15 دقیقې همدغسې تاسې دې ته مکس یې کړئ چې داسې قف وکړي. که دا قف خو وینئ. دا هم زموږ د نن ورځې کاپچینو چې ډېره اسانه او خوندوره یې. اصلا هېڅ فرق یې نشته د بازار له کاپچینو سره چې په ماشین کې جوړېږي. دا هم اسانه طریقه چې څوک یې کور کې جوړوي. نو تر بلې ویډیو خدای په امان دوستان.